د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی و. 12 تاریخ و د دې میاشتې یا 8 تاریخ و د دې میاشتې بنا بر اختلاف، خو په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی او دنیا ته راتله هم د نبی علیه السلام ډیر په عجیبه شان سره. عبدالمطلب صاحب وایي سحر ټیم و او د خانه کعبې سره په خوا کې ناست وم. وایي ناسا په یو درز وشو او د خانه کعبې دا دیوالونه ځمکې له راله او بیا اوچت شو. وایي زه چې دا حالت مې ولید نو زه ډېر ویرېدم چې داسې چل وشو. وایي زر مې کور ته منډه کړه چې کور خو به خیر وي چې دا څه وشو. داسې په منډه او په یره چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړو کور خیر دی؟ وی وویلی شو راته چې خیر دی خو ستا د مړ زوی د عبدالله زوی پیدا شو، ستا کومه انګور چې د امینه بیبي د هغې زوی پیدا شو. نو عبدالمطلب صاحب نبی علیه السلام زر د انګور د غیږ نه راواغست خپلې غیږې ته یې کړو او چې داسې راواغستو نو خانه کعبې ته یې رامنډه کړه. راغې او غیږ کې نیولی دی او د خانه کعبې نه پې 7 طوافه ګیر چاپېره وکړه او چې طوافونه یې په نبي علیه السلام وکړو نو کور ته یې واپس بووست. د پیدایش سره نبی علیه السلام د خانه کعبې طواف کړی دی. نو هغه دا میاشت وه، دا ربیع الاول میاشت وه. په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی. نو په دې میاشت کې په نبی علیه السلام باندې درود شریف ډیر زیات ویل پکار دی. حافظ ابن حجر رحمه الله لیکي وی کو چرته یو انسان د خپل سا اغستو په شانتي په نبی علیه السلام درود وایي، لکه څنګه چې سړی سا اخلي دغه شانتي دی په نبی علیه السلام مسلسل همیشه د پاره په ټول ژوند کې درود وایي، بیا هم دی د نبی علیه السلام د احساناتو بدله نشي پوره کولی. په موږ باندې چې د نبی علیه السلام څومره احسانات دي. نو د دې وجې نه په دې میاشت کې په نبی علیه السلام باندې څه زیات وایي؟ درود زیات وایي، درود زیات وایي. او د درود شریف ډیر زیات برکات هم دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام مسجد نبوي کې ناست او صحابه کرام ته ګیر چاپېره ناست. یو صحابي ترې نه تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره زه په تا باندې درود ډیر زیات وامه، خو دا راته ووایه چې د دې زیادت څه مقدار وي څومره در باندې ووامه. زه خو په تا درود زیات وام ډیر وام خو څومره زیات در باندې ووام. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ته څنګه په ما باندې زیات درود وایي؟ نو دې صحابي ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره په شپه او ورځ کې زه یوه حصه په تا باندې درود وامه او 2 حصې نور ذکر کوم. یوه حصه په تا باندې درود وام او 2 حصې نور ذکر کوم. آیا دا درود په تا باندې کافی دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او خو کو دا درود دی زیات کو نو ښه به وي، دا درود دی په ما زیات کو نو څه به وي؟ ښه به وي. د صحابي ته نه بیا تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره چې بیا یو کار وکړمه شپه او ورځ کې نیمه حصه په تا باندې درود وامه او نیمه حصه نور ذکر کوم، آیا دا درود به په تا باندې کافی وي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او خو کو دا درود دی په ما زیات کو نو دا به تاله ښه وي، دا به تاله څه وي؟ ښه وي. هغه صحابي بیا تپوس کوي وی د الله پاکه پیغمبر چې بیا یو کار وکړمه په شپه او ورځ کې 2 حصې په تا باندې درود وامه او یوه حصه نور ذکر کوم، آیا دا درود به په تا باندې کافی وي؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو کو دا درود دی زیات کنو خبوي دا درود دی په ما زیات کنو سبوي خبوي هغه صحابي بیا فرمایي وای دا الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولې نه کومه چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وام دا درود به کافی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی بستا دوه کار وکړي یو دا چې الله به د هر غم نه بېغمه کړي الله تبارک وتعالی به د هر غم نه څه کړي بېغمه کړي او دویم الله به د کړي ګناهونه معاف کړي دا زمونږ د ټولو مقصود او مرام دی که نه دی دا زمونږ د ټولو مطلوب دی مقصود دی دا مو خواهش دی دا مو ارمان دی الله دنیا کې یو بیغمه زندگی راکا الله به دنیا کې څه راکا یو بیغمه زندگی راکا د ټینشنونو نه د سوچونو نه د فکرونو نه الله خلاص ژوند راته نصیب کا دا د هر سړي خواهش دی او که نه دی الله بے فکر زندگی ما ته په دنیا کې راکا او الله انسان یم ستا بنده یم ګناهونه به رانه ډېر شوي الله خو چې د قیامت ورشي الله دا کړي ګناهونه راته معاف کړه داسې ده که نه ده دا د هر انسان مقصد دی او که نه دی نو نبی علیہ السلام دې صحابي ته فرمایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي په ما باندې درود وایا الله به ستا دا دوه کاره وکړي الله به دې دا دوه کاره وکړي نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دې میاشت کې درود زیات وایي څه وایي پې درود پې زیات وایي ټول وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم وای کوم انسان چې دا درود شریف په شپه ورځ کې زر پیرې وایي کوم درود شریف زه یې درته وامه کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر پیرې وایي وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی وای کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر پیرې وایي الله به یې د زړه ټول حاجتونه پوره کړي الله تبارک وتعالی به ورله په رزق کې برکت ورواچ الله تبارک وتعالی به په بندې دروازې کولو کړي الله به یې بندې مخې خلاص کړي او په دې زړه کې به یو سکون یو آرام او یو خوشحالي محسوسوي دی چې دا درود څوک د ورځې زر پیرې وایي وصلی الله علی النبی الامی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي زیات مونږ چې درود وایو نو څه وایو اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد ډېر ښکلی نوم دی محمد ډېر ښایسته نوم دی علما لیکي وایي نوم کو هر یو نوم ځان لږ دی خو محمد ورسره ملګری کوه د نوم سره دې څه ملګری کوه محمد ملګری کوه دا ډېر برکتي نوم دی دا ډېر ښکلی ښایسته نوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د قیامت ورځ به وي حساب کتاب به وش فیصله د جنت او د جهنم به وش وانا اول من يقرع باب الجنه ز اول انسان هغه یم چې د جنت دروازې ته به کړس ورکومه د جنت دروازه به بند دی زه اول هغه انسان یم نبی علیہ السلام فرمایي چې زه به د جنت دروازې ته څه ورکمه کړس ورکم وی د دنې نه به خزانچي اواز وکړي د جنت چې کوم څوکیدار دی د دروازې د دنې نه به اواز وکړي من انت څوک چې دروازه دې وکړسوله وی زه به ورله جواب ورکم چې محمد زه څوک یما محمد یما صلی الله علیه وسلم وی د جنت د دروازې چې کوم چوکیدار دی هغه به د دنې نه جواب ورکړي چې ما ته حکم شوی چې محمد نوم درته یاد شي اول به دروازه هغه ته خلاصوي ما ته هم ویلی شوي وو چې اول دروازه د جنت په محمد ته خلاصوي
صلی الله علیه وسلم. نو دا هغه نوم دی چې اول به د جنت د دروازې سره هم یادېږي. د جنت د دروازې سره اول نوم چې یادېږي هغه به کوم نوم وي؟ محمدي. ډیر ښایسته نوم دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې پیدا شو نو نیکۍ ورته نوم کېښودو محمد. عبدالمطلب صاحب ورته نوم څه کېښودو؟ محمد. نو خلکو ورته وی عبدالمطلبه دا نوم خو ستا په آباو په اجدادو کې چرته نه دی تیر شوی، دا دې څنګه عجیبه نوم کېښودو؟ د عربو عادت دا دی هغوی د خپلو کشرانو نومونه د خپلو مشرانو په نومونو سره ږدي. اکثر د نوسي او د نیکه یو نومي. مونږ یې بې ادبي ګڼو که نه؟ چېرته په کور کې کشر له په مشرانو کې څه نوم کړي وي دا څه بې ادبی؟ دا خو د بابا نوم دی تا دله کېښودو. د عربو عادت دا دی چې هغوی د خپلو د کشرانو نومونه د مشرانو په نومونو سره ږدي. نو اکثر د نیکه او د نوسي یو نومي. نو چې کله عبدالمطلب صاحب نبی علیه الصلاة والسلام ته محمد نوم کېښودو نو خلکو ورته ویل وی څه عجیبه نوم دې کېښودو، دا خو ستا په مشرانو کې اړو چېرته تېر شوی نه دی. نو عبدالمطلب ورته جواب ورکو وی محمد می ورله ځکه نوم کېښودو چې د مشرق او د مغرب د شمال او د جنوب خلک د ده صفتونه کوي. الله، د محمد معنی څه ده؟ ستایلی شوی، صفت کړی شوی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په ځمکې او په اسمانونو کې څه کېږي؟ صفت کېږي. وی ځکه می ورله محمد نوم کېښودو. ډیر ښایسته نوم دی. نو چې چېرته هم نوم دی کو هر نوم دی خو علما وایي محمد ورسره څه کا؟ ملګری کا. نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په دې میاشت کې درود ډیر زیات وایه، ډیر زیات وایه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي. د چا چې په ما باندې څه زیات وي؟ درود زیات وي. هغه انسان به د قیامت په ورځ د ټول نه زیات نږدې ما ته وي. صحابه کرام ناست دي، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په ما باندې درود زیات زیات وایه، او خاص کر د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې بیا ډېر زیات وایه. نو یو صحابي تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره قد ارمتا او بلیتا، دوه قسمه الفاظ حدیث مبارک راغلي. د الله پاکه پیغمبره ته خو به د خاورو سره خاورې شوی یې، ستا خو به هډوکې ریزه ریزه شوي، مونږ چې په تا باندې درود وایو نو تا ته به څه فایده درکوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورله جواب ورکو وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. الله په ځمکه باندې د پیغمبرانو جسمونه حرام کړي دي. زمون جسم ته ځمکه څه نشي ویلی، پیغمبرانو جسمونو ته نبی علیه السلام وفرمایل. دا زمون عقیده ده، د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې څومره پیغمبران دي یوازې نبی علیه الصلاة والسلام نه، چې څومره پیغمبران دي د هغې جسم مبارک چې کوم په ژوندانه او اخکه جسم مبارک په قبرونو کې بالکل سلامت فروت دی، او تر قیامته پورې به دغه شانتې سلامت فروت. الله، پیغمبران خو پیغمبران دي، د حافظ قرآن جسم هم ځمکه نه خوري. حدیث مبارک کې راځي وی اذا مات حامل القرآن، چې کله حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحمه، ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. ته د غوښې به ای ځمکې دا حافظ قرآن ستا خوراک له نه دی درغلی، دا معمولی انسان نه دی، د ده په سینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي. دا معمولی انسان نه دی، د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي، د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. قالت الارض، ځمکه جواب ورکړي الله تبارک وتعالی ته ای وربي، ای زما ربا کیف آکل لحما، زه به د ده غوښې څنګه خورمه، وکلامک فی جوفي، د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی. الله، زه د حافظ قرآن غوښې څنګه وخورم، د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی. نو د حافظ قرآن غوښه الله په ځمکه باندې څه کړې ده؟ پیغمبر خو ډیر لوړ شان لري، خو ډیر اوچت شان لري، د هغه شان ته څوک رسېدی شي؟
الله علماء لیکلي دي وی په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د دغه مقبرې والو نه عذاب پورته کوي. په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي ته دغه مقبرې والو نه الله څه پورته کوي؟ عذاب پورته کوي. غرض می دا کو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت په ورځ به ما ته انسان ډیر نږدې وي چې په ما درود زیات وایي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په ما باندې درود ویل دا د انسان ګناونه داسې ختمي لکه په اور چې اوبه واړی. ماء البارد الفاظ راغلی لکه په اور چې یخ اوبه ورواړی اور مړ کی. دک شانتی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ویل د انسان ګناونه ختمي. الله او درود چې کله زیات ویل کنه الله به درته ډیر لوړ مقام په دنیا کې هم درکې او په آخرت کې هم درکې. امام شاه ولی الله رحمه الله تاسو به نه پیژنئ، علما ډیر ښه پیژني. امام شاه ولی الله رحمه الله دا یو داسې عالم تیر شوی دی کنه چې د هندوستان او د پاکستان څومره علما دي دوی خپل د حدیث و سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسولی. ځکه اوس د خپلو حدیث و سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسوم په منځ کې به امام شاه ولی الله ضرور زما استاذ کیږي. دا کې دی نشي چې امام شاه ولی الله رحم الله زما استاذ نشي او زه د خپلو حدیث و سند چاته ورسوم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دا نشي کېدی. د هر عالم په سند کې به نوم د امام شاه ولی الله خامخا راځي. دا یو داسې عالم تیر شوی، داسې عالم هغه ویل وی الله تبارک وتعالی ماته او زما خاندان ته چې دا سره راکړي دي کنه دا د درود شریف په ویلو سره راکړي دي. ماته او زما خاندان ته چې دا کم مقام میلاو شوی، دا کم مرتبه میلاو شوی دا وی دا د درود ویلو په برکت سره میلاو شوی دا. ته خو درود شریف ووایه کنه چې ته د دې برکات ویني، ته د دې برکت په خپل ځان کې ویني، ته دې برکت ته په اولاد کې ویني، ته دې برکت ته په نوسو کې ویني. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې زیات درود وایي په ما باندې دا وایونکی به په خپل هم رنګ وي، ته د بچي به هم رنګي او د نوسي به هم رنګي. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات څه وایي؟ درود وای، درود زیات وای، درود زیات وای. الله به دې بند مخې په دنیا کې کولاوي. الله به دې په مال کې برکت واچ، برکت به دې الله په مال کې واچ. الله د درود شریف په فضیلت کې یو کتاب دی دلائل الخیرات، د دې کتاب نوم دی دلائل الخیرات. او د دې کتاب مصنف چې کوم دی داغه نوم دی علي بن حسین الجزولی رحمه الله. علي بن حسین الجزولی رحمه الله د دې کتاب مصنف دی. هغه په دې کتاب کې په خپل لیکلي دي چې ما دا کتاب ولې د درود شریف په فضیلت کې ولیکو. هغه وجه لیکي، هغه وای داسې کار چې زه یو ځل په سفر باندې تلم نو په یو خوشي بیابان ورلم نو د مانځه ټایم شو، د مانځه وخت شو نو اوبه مې کتلو په نظر مې یو کوی راغی. ما وې زه کوی دی اوبه وپکې زه بیا اودس وکم مونځ به وکم. اوس چې کوی له ورلم کوی کې اوبه شته دی خو په کوی باندې نه بوکه شته او نه رسی شته، رسی هم نشته او بوکه هم نشته دی. نو اوبه خو شته دی خو راوالم دی څنګه سلوخې نشته د اوبو د راغستو. په دې پریشانۍ کې ودرېدم چې خدایه څه چل وکمه. اوس کو تیمم کوم نو اوبه خو موجود دي، اوبه خو شته دی. اول خو د دې کوشش کول غواړي چې د اوبه راوالمه. په دې سوچ او فکر کې ولاړو وی زما خیال نو دغلته یو کور د هغې د کړکۍ نه زه یو ماشوم یې سی کولم، د کړکۍ نه یو ماشوم یې سی کولم. بهرحال هغې چې زه په پریشانۍ کې لیدلی په سوچ کې لیدلی ما وی هغه د کور د کړکۍ نه راکوزه شوه زما خواله راله. وی ما ته وی چې بابا ولې خفه ولاړې، څه پریشاني ده؟ ما ورته وی چې پریشاني دا ده کوی شته اوبه شته خو لوښی نشته، رسی نشته چې اوبه ترې راوالم اودس پې وکړم مونځ رانه قضا کېږي ځکه خفه ولاړ یم. ما ته وی چې یاره ستاسو نیک عمل نشته دی چې د هغې د وجې نه تا ته د اوبه راوخیږي؟ ماشومه ده ښه، ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي د نیک عمل د وجې نه. د خپلو بچو داسې تربیت وکړئ، تربیت
داسې ولا ذهن سازي وکړي. دا تربیت او ذهن سازي صرف میندې کولی شي. ګوره یاد وساتئ. ما ته وایي چې ستا څه داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي. ما ته وایي چې داسې څه نیک عمل دی چې ما ته پرې اوس د کوی نه ښکتې نه اوبه راوخیږي. داسې څه نیک عمل دی. ما ته وایي چې ته څوک یې؟ ما وایي چې زه علي بن حسین الجزولي، کوم هغه لوی عالم چې یادېږي، خلک چې وایي ډېر بزرګ انسان، یو لوی عالم، یو نوی نیک عمل، هغه ته یې؟ ما وایي چې هغه زه یم خلک چې راته لوی عالم وایي. خلک راته وایي نو دغه یم نو. وایي چې مړه څه خلک وایي چې لوی عالم دی، ته سیټ ته شه، ته ماشومه ده، ته سیټ ته شه. ما کتل ماشومې ته چې داسې چل کوي. ماشومه د کوی غاړې له ورله کوی ته یې لاړې توکړې. چې لاړې توکړې اوبه را روانې شو، را روانې شو، د کوی سر له راورسېدې. اوبه راورسېدې. ما ته وایي چې بابا اودس پکې وکړه اوس. اودس پکې وکړه بری اوبو کې. ما ماشومه د مټ نه راټینګه کړه چې اودس خو به وکړم، خو ته راته ووایه چې الله تعالی دا کرامت د کوم طرفه درکړی دی. ماشومه الله تبارک وتعالی دا دومره کرامات تا ته په کوم عمل درکړي دي چې ستا په لاړو کې الله دومره طاقت یې چې د کوی اوبه پې د ویښ نه سر له راخیږي. څه عمل دی؟ ستا کوم عمل دی؟ هغې ماشومې راته وایي چې داسې هېڅ عمل مې نشته دی، خو په نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود زیات وه. په نبي علیه الصلاة وسلام باندې څه زیات وامه؟ درود وامه. بس د دغې درودو د وجې نه الله زما بندې مخې کولاوي. هر مشکل راته الله د دغې درود د وجې نه اسانې. د دغې درود په برکت سره ماته هر مشکل کار اسانېږي. امام جزولی رحمه الله فرمایي اودس خو مې وکړه، مونځ مې وکړو، خو دا مې قصد وکړو، اراده مې وکړه کو کلي ته لاړم په خپل ژوند کې به ضرور د درود شریف په فضیلت یو کتاب لیکم. دا مې قصد وکړو، اراده مې وکړه، او چې کلي ته رالم نو دلائل الخیرات کتاب مې ولیکو چې دا د درود شریف په فضیلت کې دی. الله نو په نبی علیه الصلاة وسلام باندې درود زیات وایه. څه پې وایئ؟ دا درته نه وامه چې نور نیک اعمال مه کوئ، نور ذکر مه کوئ، نور ذکر هم زیات کوه چې څومره درنه کېږي وایه. خو زمونږ خلک نور ذکر زیات کوي، خو درود شریفو سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، دا اذکار الحمدلله مونږ کوو که نه؟ او ښه په ډېروالي سره کوئ. څومره چې کولی شئ دا د الله ذکر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې لمدی. ژبه دې همیشه ستا په څه لمدی؟ د الله په ذکر باندې لمدی. نو ذکر کوو دا بهترین ذکر دی، خو کمې په مونږ کې دا دی چې مونږ درود شریف نه وایو، درود شریف نه وایو. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف هم زیات وایي. ټیک ده؟ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود چې څومره درنه زیات کېږي دومره وایي. د دې ډېر زیات فضایل دي، ډېر زیات فضایل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحابه کرامو ته وی تاسو ته بخیل معلوم دی چې بخیل سړی څوک دی؟ بخیل پیژنئ؟ بخیل څوک دی؟ صحابه کرامو جواب ورکړ وی الله او د الله رسول به ډېر ښه پیژني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی بخیل هغه انسان دی چې د چا وړاندې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې درود نه وایي. د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې څه نه وایي؟ درود نه وایي. حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي او دی پې درود نه وایي دا انسان بې وفا دی. دا انسان څه دی؟ بې وفا دی. دی د نبی علیہ السلام سره وفا نه کوي، دی د نبی علیہ السلام سره مینه نه کوي. بل علماء لیکلی دي وایي کوم انسان په وړاندې چې د نبی علیہ السلام نوم مبارک ذکر شي او دی درود نه وایي که نه، نو د قیامت په ورځ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک دیدار ونه کړي، د نبی علیہ السلام د دیدار نه به محرومه شي. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان په وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي او دی په ما باندې درود نه وایي د جنت لاره فریخي او د جهنم په لاره روان شوی دی. الله او چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو ځل درود وي، یو ځل درود وي، حدیث مبارک کې راځي الله دې په اسمانونو کې لس ځله یاد کړي، لس ځله دې یاد کړي. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې څه وایي؟ درود زیات وایي. دا مې د دې میاشتې په مناسبت سره دا بیان درته ځکه وکړو چې دا د ربیع الاول میاشت ده، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش میاشت ده، دا میاشت زموږ دپاره د خوشحالو میاشت ده، دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې د دواړو جهانو سردار تشریف راوړی دنیا ته، دا هغه میاشت ده چې د کفر تیارې په دې سره ختمې شوي دي.
دا د ربیع الاول میاشت ده، نو په دې کې به نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود زیات وایي. دویم د جمعې په ورځ باندې په نبی علیه الصلاة والسلام درود هم وایي، او دویم د جمعې په ورځ باندې سوره کهف خامخا وایي، سوره کهف خامخا وایي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې د جمعې په ورځ باندې سوره کهف وایي که نه، نو د یوې جمعې نه واله تر بلې جمعې پورې به د ده مخې ته نور وي، د ده مخې ته به څه وي؟ نور به وي، رڼا به وي. دی چې هر کار کوي د ته به هغې کې به رڼا وي، دی به بد نه راځي، د ده به ټول دا هفته په خیر سره تېرېږي. نو د جمعې په ورځ باندې ضرور سوره کهف هم وایي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. نو ما چې کوم آیاتونه مبارکه تلاوت کړي دي، دې کې الله تبارک وتعالی د مجاهد د عمل ذکر کوي. شان نزول د دې آیاتونو مبارکه داسې دی چې یو ځلې صحابه کرام په مسجد نبوي کې راټول شو، د یو بل سره بحث مباحثه کوله چې یاره کوم بل لوی نه لوی عمل د نیکۍ وي چې موږ هغه شروع کړو. د یو صحابي دا خبره وکړله، وی زه به مسجد حرام جوړوم، په بیت الله شریف کې چې څومره د جوړولو کار وي دا به زه کوم. هغه بل صحابي وی یاره د الله کور له چې څومره میلمانه راځي حج او عمرې له، زه به د هغې خدمت کوم، په هغې باندې به اوبس کوم. اوس ګوره دا لوی کار دی که نه. یو وایي زه به بیت الله شریف جوړوم، په دې کې چې کوم تعمیري کار دی هغه به زه کوم. بل صحابي فرمایي چې د الله کور له څومره میلمانه راځي زه به د هغې خدمت کوم. دا لوی لوی نیکۍ دي، غټې نیکۍ دي. ګوره جومات جوړول یوازې مسجد حرام نه، حدیث مبارک کې راځي چې چا په جومات کې د چنچڼې د جالم نزی جوړ کو، د دپاره الله په جنت کې یو بنګله تیاره کړه. چا چې د الله د رضا دپاره جومات جوړ کو، الله تبارک وتعالی د لره په جنت کې کور جوړ کو. نو یو صحابي فرمایي زه به مسجد حرام جوړوم، په مسجد حرام کې یو مونځ په 1 لک دی. په څومره دی؟ په 1 لک. مونږ چې دلته د جمعې دا مونځ کوو، دا چې په بیت الله شریف کې وکړو، ګوره چې تا 1 لاک د جمعې مونځونه بار وکړو، انسان یې په ټول عمر کې نشي کولی. نو په بیت الله شریف کې یو مونځ په 1 لاک دی. نو چا چې بیت الله شریف کې سزای جوړ کو او په هغې کې یو حاجي یا عمرې والا کس یو مونځ کوي، نو د دغې 1 لاکو مونځونو ثواب دی انسان ته میلاویږي چا چې دا بیت الله شریف جوړ کړی دی. او هلته په لکاو باندې خلک عمرې لځي او حج لځي، په لکاو په زرګاو ځي که نه، دنیا د هلته راټولیږي. نو هلته به بیت الله شریف کې چې څومره مونځونه کوي، او چا چې په بیت الله شریف کې ځای جوړ کړی وي او یو مونځ پکې په 1 لک دی، نو د هغه پکې څه شته که نشته؟ ګوره دا ډېر لوی عمل دی. نو هغه یو صحابي فرمایي وایي زه به بیت الله شریف کې تعمیري کار کوم، دا به جوړوم. هغه بل وایي د دې الله کور له چې څوک میلمانه راځي زه به د هغې خدمت کوم، اوبه به پیس کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیت الله شریف له چې څوک راغی دا د الله میلمه دی. دا د چا میلمه دی؟ دا د الله میلمه دی. ګوره دا لوی عملونه دي. نو یو فرمایي زه به بیت الله شریف جوړوم، بل وایي زه به د الله د کور د میلمنو خدمت کوم. الله تبارک وتعالی آیاتونه مبارکه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل کړو چې ای زما خوږه پیغمبره، دا صحابه ورته لاړ چې دوی لوی عمل طلب کوي، دوی لوی د نیکۍ کار کول غواړي. نو دې صحابه ورته ووایه چې ګورې د جهاد سره یو کار برابر نه دی. الله تبارک وتعالی آیات مبارکه نازل کو اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام. اجعلتم آیا ګرځوئ تاسو سقایة الحاج د حجیانو اوبس کول، د هغې خدمت کول، وعمارة المسجد الحرام او د مسجد حرام جوړول، دا تاسو په شان د هغې چا ګرځوئ؟ کمن آمن بالله، چا چې ایمان راوړی په الله باندې، والیوم الاخر، په ورځې د آخرت باندې، وجاهد فی سبیل الله، او د الله تبارک وتعالی په لاره کې څه کوي؟ جهاد کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي لا یستوون، دا زما په دربار کې برابر ګورې نه. یو سړی بیت الله شریف جوړي، په حاجیانو خدمتونه کوي، وبس کوي، بل طرف ته یو سړی جهاد کوي. الله فرمایي دا تاسو برابر ګرځوئ؟
دا څه تعجب کار تاسو کوئ؟ دا خو ډېره عجیبه خبره ده. دا برابر نه دي. دا جهاد واله ډېر زیات غوره دی. او څوک چې ګوره څوک الله تبارک وتعالی بیا فرمایي څوک چې د جهاد سره بل کار یو شان ګرځي، یو شان ګوره غوره نه، یو شان ورته وایي زه حج کومه، زه عمره کومه، زه مونځ کومه، زه په مدرسه کې درس کومه، زه تبلیغ کومه، دا د جهاد برابر دی. دا د جهاد څه دی؟ الله تبارک وتعالی فرمایي کو بل عمل دی د جهاد سره برابر وګرځو ته ظالم یې، او والله لا یهدي القوم الظالمین. الله قوم ظالم ته هدایت نه کوي. څوک چې دا وایي چې درس و تدریس جهاد، دا درس و تدریس تبلیغ یا حج یا عمره دا د جهاد برابر دي، صرف د جهاد څه دي؟ صرف برابر دي. الله وی دا کس ظالم دی، دا کس ظالم دی. یو کس دا وی چې دا د جهاد نه غوره دی، نه هغه خو ډېر ظالم دی. دا د جهاد سره برابر نشي کېدی. هغه ځان له خبره ده چې مونځ، حج، عمره، په مدرسه کې سبق ویل، دغه رنګې تبلیغ کول، دا ځان له لوی فضیلت لري، لوی ثواب لري، خو د جهاد په شانتې ثواب نه لري. د جهاد په شان ثواب نه لري. جهاد ډېر لوی فضیلت لري، لوی فضیلت لري. نو غرض می دا کو چې مسلمانانو جهاد پرېښی دی. جهاد ځکه خو د ذلت او د رسوایۍ سره مخامخ شوي دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه، دی فرمایي څه کسانو د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو، قیل یا رسول الله ما یعدل الجهاد فی سبیل الله. دوی د الله پاکه پیغمبره کوم عمل داسې دی چې هغه د جهاد فی سبیل الله سره څه دی؟ برابر دی. صحابه تپوس وکړو داسې کوم عمل دی چې هغه د جهاد فی سبیل الله سره برابر دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لا تستطیعون، لا تستطيعون، تاسو طاقت د هغې عمل نه لرئ چې زه یې درته وښیم. داسې عمل خو نشته دی چې د جهاد برابر وي، او که زه یې درته وښیم نو تاسو یې طاقت نه لرئ چې هغه عمل وکئ. نو صحابه دا سوال بیا بار بار وکړو، فعادوا علیه مرتین او ثلاثه، درې ځله یا دوه ځله دا تپوس یې وکړو. دوی وی ما یعدل الجهاد فی سبیل الله، د جهاد کوم عمل برابر دی؟ دا تپوس دوی دوه درې فیرې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مثل المجاهد فی سبیل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یو سړی دی، یو سړی دی هغه همیشه د پاره څه کوي؟ روجي نیسي، په عبادت باندې ولاړ دی، روزدار هم دی او د الله عبادت هم کوي، د شپې تهجد هم کوي، د قرآن تلاوت هم کوي. دی همیشه دا کوي تر هغې پورې چې تر څو پورې مجاهد واپس د جهاد نه دی راغلی. څه معنا؟ مجاهد لاړ جهاد ته او دلته یو سړی په جومات کې اخته شو، په روژه ونیوله، د شپې په عبادت شروع شو، د الله د آیاتونو تلاوت شروع کو، روزدار هم دی، په تهجد هم ولاړ دی او د الله د قرآن تلاوت هم کوي، همیشه د پاره تر څو چې مجاهد واپس نه دی راغلی. داسې څوک کولی شي؟ مجاهد خو چې جهاد ته لاړ شي کله کال نه وي، کله میاشت نه وي، کله 2 کاله نه وي، هغه په جهاد کې وي. نو 2 کاله څوک پرله پسې روژه نیوی شي؟ میاشت څوک روژه نیوی شي؟ نو مجاهد ترې یو میاشت په جهاد کې جنګېږي او تا یو میاشت مسلسل روژه نیولي، مسلسل روژه، روژه ماتې پکې نه کوي، په تهجد ولاړې د قرآن تلاوت کوي، بیا هم د مجاهد برابر نه چې روژه ماتې پکې نه کوي. یو میاشت ګورئ، یو میاشت یا یو کال تر څو چې مجاهد واپس نه دی راغلی، کو کال تېری کو 2 کې تېری، او ته دلته په عبادت باندې ولاړې، بیا دې هم د مجاهد فضیلت حاصل نه کو. نبی علیه السلام تاسو دا طاقت نه لرئ، یعنی مطلب دا دی د مجاهد هغه ثواب ته نشي حاصلولی، هغه ته نشي حاصلولی. یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام نه یو صحابي تپوس وکړو، د الله پاکه پیغمبره زما سره 6,000 دینار دي. دینار د سرو زرو پیسې ته ویل کېږي، په هغې زمانه کې د سرو زرو پیسې وي. زما سره 6,000 دینار دي، زه جهاد نشم کولی، خو دا غواړم چې دا 6,000 دینار د الله په لاره کې ورکم او د مجاهد په شانتې ثواب ما ته هم میلو شي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی کو دا 6,000 دینار ته د الله په لار کې ورکړي کنه د الله په لار کې دا 6,000 دینار ته خرج کې نو د مجاهد د بوټانو باندې چې کومه دوړه لګېدلې د هغې نه ثواب هم نشي حاصلولی مجاهد دا بوټان پخپو کړي دي او په هغې کې مزي نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی کو ته 6,000 دینار خرچه کی او د مجاهد په بوټانو کې چې کومې تسمې دي مزي دي په دې چې کومه دوړه پرته وي نو هغه ثواب هم نشي حاصلولی ته خو د مجاهد برابر ثواب حاصلول وای چې زه د هغې برابر ثواب حاصل کړم هغه یو صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه په کور کې ناست یم او هغه کوم او د مجاهد غونته کې ثواب ما ته میلاویږي د مجاهدینو غونته کې ثواب ما ته میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی لو قمت الليل وصمت النهار لو قمت الليل وصمت النهار کو چرته ته همیشه د پاره روزي نیسي او همیشه د پاره د شپې تهجد کوي ټوله شپه ولاړې الله ته تهجد کوي ټوله ورځ دې روژه نیولې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل لم تبلغ نوم المجاهد ته د مجاهد خوب ته هم نشي رسېدی ټوله شپه دې د الله په تهجدو کې همیشه د پاره ورځ دوه نه همیشه د پاره د شپې څه کوي تهجد کوي همیشه د پاره د ورځې څه نیولې ده روژه نیولې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل لم تبلغ نوم المجاهد فی سبیل الله څوک چې د الله په لاره کې جهاد کوي ته د هغه خوب ته هم نشي رسېدی مجاهد چې کله وده دی ځان له په خوب باندې جهاد خو هغه ټایم نه کوي یو ټایم کوي که نه خوب پکې کوي که نه کوي مجاهد ځان له وده دی په خوب باندې او ته دلته ټوله شپه په تهجد ولاړې بیا هم د هغه ثواب ته نشي رسېدی د هغه مقام نشي حاصلولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی یو انسان دی هغه دومره مقدار سره جهاد وکړو په دومره مقدار سره چې سړی دا وخه لوشي وخه نو د دې وخې نه سړی داري وي دا غولان چې خلک لوشي د پویو داري وي که نه یوه داره وي بیا بله داره وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د څاروي په لوش کې د اوښې په لوش کې د دوو دارو په منځ کې چې څومره ټایم دی دومره ټایم سره چا جهاد وکړو وجبت له الجنه هغه دپاره جنت واجب شو یو منټ نه یو ګنټه نه د سیکنډو حساب سره ځکه سړی چې د څاروي دا یو داره وي دا بله داره چې وي په دې کې منټونه لګي کو سیکنډۍ لګي صرف سیکنډۍ پکې لګي که نه وی په دومره مقدار سره چې چا د الله په لاره کې جهاد وکړو سړی چې څاروی لوشي او دا دوو لوشو په مقدار کې چې کم د دوو دارو په مقدار کې چې کم ټایم وي دومره مقدار سره د جهاد وکړو حدیث مبارک کې راځي وجبت له الجنه الله د لره جنت څه کو واجب بیا ورلم الله جنت واجب کو جهاد دومره لوی فضیلت لري دومره لوی فضیلت لري لنډه دا ده چې څوک د الله د رضا دپاره د اعلا کلمت الله دپاره د الله په لاره کې جهاد کوي جهاد نو په مخ د ځمکه بل عمل داسې نشته دی چې مونږ وښیو مونږ وایو دا هم د جهاد برابر ثواب لري نشته داسې بل عمل هر انسان چې مړ شي که نه نو دی په برزخ کې څه ټایم تېروي قبر کې د قبر ژوند د ده سره څه وخته پورېږي عالم مړ شو تبلیغی مړ شو حاجی مړ شو بل څوک مړ شو بل څوک مړ شو دی به په برزخي ژوند کې وي یا خوشحالۍ دي او یا عذابونه دي قبر کې یا خوشحالۍ دي او یا څه دي عذابونه دي جنت ته او جهنم ته به کله تله کېږي چې کله قیامت واقع شي چې کله قیامت واقع شي یا جنت دی یا جهنم دی د هغې نه مخکې برزخي ژوند دی برزخ یو پردې ته ویلی شي خو مجاهد باندې برزخي ژوند نشته دی مجاهد چې څنګه مړ شو که نه دی ډایرکټ جنت ته ځي دی ډایرکټ جنت ته ځي د باندې د قبر ژوند نشته دی ډایرکټ الله تبارک وتعالی جنت ته بیایي او د ده روح هلته د شنو مرغو په شکل په دغې مقدار سره دا په جنت کې پاتې کېږي او د دوی بنګلې د الله د عرش ته لاندې دي مجاهد ډایرکټ جنت ته ځي چې دی مړ شي او شهید شي ډایرکټ جنت ته ځي بل هیڅ یو انسان داسې نشته چې ډایرکټ جنت ته ځي په هغه باندې برزخي ژوند تېرېږي جنت او جهنم تر قیامت په ورځ بیا تللی دي نو جهاد دومره لوی فضیلت لري دومره لوی فضیلت بل داسې عمل نشته چې موږ یاد کړو چې دومره لوی فضیلت هغه لري لنډه ده مسلمان ولې رسوا شوی دی ولې ذلیله شوی دی ولې د کافرو لخت او د سر دی د کافر ګزار دی او د سر دی وجه دا ده چې د جهاد پرېښی دی وجه څه ده
د جهاد پرېښی دی د دنیا سره مینه شروع کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل وفرمایل حدیث مبارک دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کله اخره زمانه شي په تاسو باندې به دا کافر داسې راځي داسې لکه وږی سړی چې ماتې ډوډۍ باندې راځي یو وږی سړی دی او ماتې ډوډۍ ته رامنډه وخي او هغه خوري که نه دا کافر به په تاسو باندې داسې راځي صحابه ورته تپوس وکړو وایي د الله پاکه پیغمبر ولې موږ به لږ یو موږ به لږ یو ځکه دا کافر به په موږ باندې داسې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه تاسو به زیات یې ډېر به یې خو داسې به یې لکه د اوبو زګ اوبو ډېر زګونه ولاړ خو چې لاس کې نو څه شی بیا هېڅ شی نه صحابه ورته تپوس وکړو د الله پیغمبر دا ولې وجه څه ده نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دوه وجې یو دا دی چې د مال سره خو به محبت پیدا شي او دویم دا دی چې مرګ به بد ګڼئ د دنیا سره به دې مینئ او د مرګ نه به نفرت کوي نو چې کله دا دوه څیزونه په تا کې موجود وو نو ته بیا جهاد نشي کولی نو کافر به در باندې راځي بیا به داسې ورته ته ښکاري لکه ماته شوې ډوډۍ اوس دا دوه خبرې په مونږ کې موجود دي دا دوه خبرې د فلسطین خویندې د فلسطین میندې چغې وایي ګټې په لاسونو کې نیولې دي وایي مسلمانانو د الله دپاره خو مونږ د دې کافرو نه خلاص کوي که نه زمونږ عزتونه تار شو مونږ خو د دوی نه خلاص کوي که نه مسلمانان راټول شي مسلمانانو حکمرانان و راځي چې دعا وغواړو چې الله تبارک وتعالی دې د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي دا د مسلمان حالت شو یا خو هغه زمانه وه چې په سن کې یوې جنۍ چغه کړه وی حجاج ابن یوسفه ای د مسلمانانو حکمرانه ته چېرته چې زموږ عزتونه لوټ کېږي محمد بن قاسم تاریخ به تاسو ته یادي د مسلمانانو زنانه وي په کشتۍ کې سوري وي راتلي د سن ګورنر راجا داهر حکمران چې کوم د هغه پوجیانو د مسلمانانو د زنانو عزت ته لاس کو د هغې بېعزتي په کشتۍ کې کوله د یوې جنۍ د خولې نه چغه ووته وی د مسلمانانو حکمرانه چېرته یې زموږ عزت محفوظ کا هغه زنانه گرفتارې کړي راجا داهر کسانو د هغې بېعزتۍ یې وکړي په کشتۍ کې یو سړی ولاړ عربو ته چې هلته ورسېدو حجاج بن یوسف یو ظالم بادشاه تیر شوی دی ډېر ظالم و خو چې دا خبره ورته وکړه وی د غیر مسلمو کسانو د مسلمانانو د ښځو عزتونه یې لټول وی د جنۍ د خولې نه چغه ووته چې ای حجاج بن یوسف راشه زما عزت بچ کا وی ښه ما ته یې چغه والې ښه د مسلمان جنۍ عزت لوټ کېدو محمد ابن قاسم یې راوغوښته 18 کاله عمر دی 18 کاله وی لاړ شه سن باندې حمله وکړه او تر څو چې دې فتح کړې په ما به خپل مخ نه لګئ 18 کاله عمر دی د محمد ابن قاسم او راغې په سن باندې حمله وکړه او د راجا داهر کسان او هغوی ټول مردار کړو او چې کله یې سن فتح کو وی ما هغې زنانه له بوځئ ما ته وښیي هغه چېرته ده چې لاړ هغې زنانه ته حجاج ابن یوسف ورته په ژړا شو په سینې ورته لاس کېښودو وی خورې د مسلمانانو حکمران حاضر دی خورې د مسلمانانو حکمران حاضر دی ستا چغه یې واورېدله نن په فلسطین کې هغې چغې وایي مسلمانانو تاسو چېرته یئ مونږ راټول شو راځئ خیرې ورته وکئ دا د مسلمانانو حالت شو د هغې په لاسو کې ګټې دي تنګړۍ دي په هغې باندې ګزار کوي د الله اکبر چغه وایي د مسلمان سره یې ټمبم دی دې ته ګیر چاپېره طواف کوي څوک یې رانه ونسي چېرته دا یې ټمبم به تاله څه کوي زمونږ بیت المقدس زمونږ اوله قبله د هغې په قبضه کې ده حدیث مبارک کې راځي چا چې په بیت المقدس کې یو مونځ وکړو الله تبارک وتعالی ته ټول ګناهونه وبخل هغه قبله اول زمونږ د کافرو په قبضه کې ده راشي د پیزار پخپو پکې ګرځي موږ مسلمانان وایي موږ یې قوت یو زمونږ سره یې ټمبم دی نو یاد وساتئ الله به زمونږ نه تپوس کوي زه تمام مجاهدینو ته وایم تمام مجاهدینو ته جولۍ ورته غواړم مینت ورته کوم سوال ورته کوم د الله د رضا لپاره جهاد ستاسو کالو سر شروع دی ټول عمر تاسو جهاد کوئ الله دې اجر عظیم درکړي الله دې ستاسو د برکت زمونږ ګناهونه معاف کړي خو اوس ورته یو اواز کوم ای مجاهدینو د الله د رضا لپاره خپل ټول کاروایي ودروئ او لاړ شئ فلسطین ته او خاص کر مسلمانانو ته هم تاسو د یو بل نه د لاس وباسئ د یو بل د ګریوانه د لاس وباسئ په یو بل باندې دا جنګونه پرېږدوئ په یو بل دا حملې پرېږدوئ ما ته به بیا وایي چې دا د جهاد منکر دی
زه د جهاد منکر نه یم، زه د دې خبرې منکر یم چې مسلمان دی مسلمان نه وجني. ما ته په دې باندې درد راځي چې مسلمان د مسلمان سره اړم دی او کافر راته خوشحالېږي. ما ته په دې تکلیف را رسي. زه ورته وایم لاړ شئ او د اسرائیلو باندې داسې حملې وکړئ چې دنیا یاد وساتي چې د اسرائیلو بچې یاد وساتي، مخ د ځمکې ته وزګار کړئ. یو تباهي ولا هټلر کړې وه او دویمه تباهي دې ولا اوس مجاهدینو کوي. هټلر مخ د ځمکې د اسرائیلو نه پاک کړی و او بیا یې تېنه څه کسان پرېښوده نو د هغه تاریخي الفاظ دا و د هټلر، غالبا هټلر نوم یې دی که نه، د هغه تاریخي الفاظ دي دا. وی دا کم مې چې پرېښودو وی دا هم د پرېښودو لایق نه دي. دا کم اسرائیل چې مې پرېښودل وی د پرېښودو لایق نه دي، خو د دې دپاره مې پرېښودل چې دا نسل په دنیا کې موجود وي چې سبا دپاره خلکو بیا دا خبره کوي چې هټلر بد نه دي کړي. وی دا دومره ذلیل او دومره رسوا او دومره شرپسند خلک دی چې خلک وروسته دوی ته ګوري نو خلک به چې هټلر ناروا نه وکړي. مونږ اوس وایو که نه، وی دا مې صرف د دې نسل دپاره پرېښودو چې د دوی دا خباستونه خلک یې چې بیا ماته ګناه نه کوي. دا دومره ذلیل او رسوا خلک دی. زه مجاهدینو ته وایم د الله د رضا دپاره، د الله د رضا دپاره خپل تمام او مسلمانانو ته هم د عربو نه خو ګیله نشته، د عربو نه خو ګیله نشته دی. هغو اسرائیل تسلیم کړو، غاړې وله ورکړي، زمونږ وروڼه یې وي، هغه لاړ تباه او برباد شو، هغو عیاشو تباه کړو، هغو مالونو تباه کړو. هغې ته خو امریکا وایي کښېنه هغه ناست یې کوي پاسئ نو پاسي. او یوه بله خبره، زمونږ د مسلمانانو فوج هم شته که نه، غالبا زمونږ د مسلمانانو د ملکونو ځان له یو فوج دی غالبا، او زمونږ یو جرنیل دی هغه مشر دی. دا فوج زمونږ د څه دپاره دی؟ دا چې د دغې عربو په شیخانو باندې کله سخته راشي بیا به دا دغې شیخانو باندې چې کله سخته راشي که نه بیا به دا په کار راځي، هسې په کار نه راځي. اوس په فلسطین باندې حملې کېږي، هغه فوج ځان له اوده پروت دی، په هغوی باندې څه چې کله په یو شیخ باندې تکلیف راغی بیا به دا فوج په څه کې راځي؟ په حرکت کې راځي. هغې خو ډالر او مالونو نو د هغې نه د عربو نه خو ګیله نشته دی. خو د عربو څوک په تمه شو د هغې نه خویدلې ده تلې ده، صرف دا سروخلي او دا بروخلي او دا خپیال بې خپې او په لاس کې غټ نه غټه اسلحه یو کلاشنکوف دغې مجاهدینو ته زموږ سترګې غړېږي، دغې مجاهدینو ته زموږ سترګې غړېږي چې رو جماعت یې ته کښېني نو وچه ډوډۍ ورته په دسترخوان پرته وي او هغه په اوبو کې پستی خوري، او چې د یو الله اکبر چغه کې نو په روغه دنیا باندې لړزه راولي. یاد وساتئ د الله اکبر چغه ډېره درنه چغه ده، ډېره درنه چغه ده چې د الله اکبر اواز ولګي د کافرانو په دغه کې داسې لړزه راځي. الله اکبر چغه ډېره درنه ده، خو کاش چې ارمان چې مسلمان میدان جهاد ته لاړ شي او دا چغه ووایي. موږ دلته مسلمان وجنو موږ وایو الله اکبر، د دې الله اکبر زور نشته دی. تم وایي الله اکبر او زم وایم الله اکبر، د دې څه زور شته نه. تم مسلمان یو زم مسلمان یم، دا څه زور لري؟ دا ته الله اکبر د کافر په مخ کې ووایه چې په هغه باندې به ځای بېهوشي راځي که نه راځي؟ هغه باندې په ځای بېهوشي راځي. دا دومره درنه چغه ده، درنه چغه ده. نو افسوس راځي. یقین په الله وکئ. زه اکثر بیانات اوس نه کوم، زما دا زړه خولې له راغلی دی. بعضې اوقاتو کې خپل هغه جذبات بیا نشم برداشت کولی. زه صرف او صرف دا خبره کومه چې مسلمانانو کې زه اتفاق غواړم، په مسلمانانو کې یووالی غواړم، په مسلمانانو کې اتحاد غواړم، او زه دا غواړم چې مسلمانان دې داسې دیوار کافر ته شي لکه د سټلو دیوار چې داسې یو مسلمان د یو موټی شي. زه د حدود او د پولو پابند نه یم، زه د دې قایل نه یم چې دا زما د ملک مسلمان دی نو دا زما دی او دغه زما نه دی. زم چې په نومي مسلمان دی او په مخ د ځمکه په کوم ځای کې پاتې کېږي زما ورور دی. زما دشمن کافر دی، کافر هغه زما جرړې وباسي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. او دعاګانو ته پاتې یو، نو څه ته پاتې یو؟ دعاګانو ته پاتې یو. نو دعا په اخلاص سره غواړئ. ښه نور خو را سره څه نشته نه چې دا دعا خو په اخلاص کوو که نه، چې دا خو په اخلاص کوو که نه چې الله د فلسطین د مسلمانانو تمل شه. او په آخر کې یوه خبره کوم، خبره مې اوږدېږي. خبره دا کومه چې ګیله مې د مسلمان نه هم شي. تېرو ورځو کې ما یو تصویر کتو د فلسطین د مسلمانانو یوه جینۍ ده او په لاس کې ورسره تیږه د ګټه د اړولې د پای کافرو ګزار کوي.
تاسو ته پته راغی جنۍ په کوم لباس کې ده په پین شرټ کې ده مسلمانه ده په پین شرټ کې ده په کافر باندې گزار کوي نو بیا مونږ وایو الله زمونږ امداد نه کوي نو زمونږ د پاکستانیانو څه حالت دی دلته خو لا خیر خیریت ته دی پنجاب ته لاړ شئ دغې پنجابیانو ته حیا پیژني عزت ټول نه یادوم اکثریت یادوم اکثریتو بازارونو کې څه حالت شروع دی عزت پیژني حیا پیژني غیرت پیژني سبا به مونږ باندې حمله وشي نو مونږ وایو چې الله زمونږ امداد نه کوي الله د دې مسلمان امداد کوي دا مسلمان دی ښځې بار بار بنډه ګرځي پرده دې نه کوي دغه نه کوي دا مسلمان دی وایي د مسلمان خو الله امداد نه کوي الله د دې مسلمان امداد نه کوي د الله څه کار دی نو فلسطین د مجاهدین د مسلمانانو نه مې ګیله شته دی اگر چې امداد به کوو چې هر قسمه امدادي خو ګیله مې ته شته ځکه د فلسطین زنانه هم په پین شرټونو کې ګرځي او کاڼې اړولي او په اسرائیلو یې ورولي نو زمونږ باندې هم چې سبا راشي نو موږ وایو زمونږ الله امداد نه کوي الله د داسې مسلمان امداد الله تبارک وتعالی فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا د الله وعده ده چې تاسو به په مخ د ځمکه مسلمان اوچتي په مخ د ځمکه به ستا حکمراني او ته به اوچتي او شرط ولې دا دی ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو څه یې مسلمانان یې چې ته کامل مؤمن نو ته به غالب یې نو دا مسلماني د زمونږ ده الله زمونږ سره وعده کړی تاسو به غالب یې دې مسلمانۍ سره نه د دې مسلمانۍ سره ګورې د الله وعده نشته په دې توګه کې پرې نه نوځو چېرته مونږ وایو د مسلمان سره څنګه د الله امداد دی چې مسلمان به غالب وي نو مسلمان نه دی پاتې شوی د الله امداد د کوم طرفه راشي نو یو دا دی چې هغې ته دعا کوو دویم دا دی چې د خپل عمل څه وکړو اصلاح وکړو د خپل عمل اصلاح وکړو الله غیر به زموږ دعاګانې قبلیږي الله دې ته تمام مسلمانانو